بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته غوږ یې ښودو خبرې ته دا که کافر یې او که د مسلمان دا نه چې ستا خواله کافر راغی زه د کافر زویه ستا خبرې سره اورم د هندو زویه او زه یهودي او زه نه خبره به ورله پوره اورې او په دې کې ما تېر شوي درس نه او تېر شوي درس یا د هغې نه مخکې که تېر شوي درس په هغې کې موږ دا خبره بیان کړې چې عتبه ابن ربیعه مشرک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلی یاد دی ته که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آیتونه واورول هغه راغلی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېرې خبرې وکړې او هغه ورته غوږ یې د دې نه فایده سره ورته زه واقع به یې نه بیانوم که چاته یاده ډېره ښه ده او که چاته نه ده یاده هم ډېره ښه ده ځکه چې درس دوه مخکې ما بیان کړی یو فایده دې دا راووته چې دا د داعي او د عالم دپاره تعلیم دی چې ستا خواله څوک راشي نو د هغه خبرې ته غوږ ږده بله ده چې په دې کې فایده دا ده چې اول د هغه خبره واوره نو جواب به یې صحیح ورکړي لکه اوس که ستا خواله یو کس راشي په تا اعتراض کوي کافر دی هندو دی هر شی چې دی یا مسلمان دی هغې تا سره بحث کوي هغه ته دا ووایي چې یاره زما ته دا اشکال دی چې دا مسله داسې نه بس صبر وکړه مسله ته لږ پرېږده ته جواب نشي ورکولی چې څوک ورته د هغه خبره نه اورېدلی او ځکه اسماعي وایي من علامة الاحمق د قمقل سړي یو نښه دا ده الاجابة قبل استقصاء الاستماع جواب ورکول مخکې د خبرې د اورېدو نه دا د قمقل سړي نښه ده ته صبر وکړه که نه دی به دې جواب کې څه وي د ده خبره واوره همدغه تفصیل کې به ته ښه جواب میلاو شي نو ته هغه ودرې نه صبر وکړه نه صبر وکړه د ده خبره ټوله واوره ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته وه که نه چې دا عتبه چې کومې خبرې کوي دا باطلې دي که نه وه پته وته بیا هم ټولې واورېدې او چې کله د خبرې نه فارغه شو نو بیا یې ته تپوس هم وکړو اقد فرغت یا ابوالولید خبره ختمه شو ابوالولید یعنې بیا ته تپوس هم کوي دې ته وایي د خبرې اترې طریقه د ادب یې زده کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرسې ته نه یې ورغلی که نه ورب الکعبه که ادب د پکې راشي ادب نه په انګلیش راځي ادب نه په ډېر مال راځي ادب نه په ډېر اوچت نسب سره راځي ادب نه په ښایست سره راځي ادب او پوره ادب څه نه څه ادب به د پکې راشي خو ادب او پوره ادب دا د هغه وخته پورې په سړي کې نشي راتلی چې څو پورې قرآن او حدیث ته رجوع نه یې کړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند یې نه یې مطالعه کړی چې هغه کې څنګه ادب ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ته فارغه شوې جواب دې دپاره یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي چې ګوره دې نه بعد زما د خبرې نمبر دی او ستا د اورېدو نمبر دی ختمه شوه ستا خبره هغه یې چې ختمه شوه نو اوس ابوالولید زما یې ته غوږ کېده څومره ښکلی انداز دی څومره ښکلې طریقه ده نه نن سبا چې دا مناظرې دي د مسلمانانو په دې منځ کې کېږي خبرې ته غوږ ږدي زمونږ او اتلسم دلیل واله او هغه د هغه ځینې وایي زما دویشتم واله او ته دې شوره وځه او ټوپک به راوړه او تماچه به راوړه که مور پیدا او که د پلار نه دا تاسو مناظرې کوئ دا ستاسو طریقه ده د خبرې ته دې پرېږده چې دی اول خپله خبره ښه پوره وکړي بیا د هغې نه بعد ته ښه ښکلی جواب ورکړه ته هم ښه ښکلې په ارام خبره وکړه ځکه دغه وایي دا هوښیاران عربی کې دا مشهوره وینا ده وایي تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الکلام لکه ډېر خلک دا کوشش کوي چې ما د خبرو ښه انداز یې زده کړی خو دا نه یې زده کوي چې د اورېدو ښه انداز مې مې زده کړی صرف خبره کول نه دي که نه ته به ټول عمر ته به لګې غږېږې به بل څوک به خبره نه کوي بل به هم خبره کوي هغه له به هم مجال ورکوي د خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هسې دا یو فایده مخې ته راله هغه ته وی افرغت یا ابوالولید ابوالولید ته فارغه شوې نوم یې ورته ونه وي کنیت یې ورته ووي حالانکې د هغه نوم عتبه دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابوالولید وي دا یو ادب دی د خبرو اترو د محاورې عربو کې دا عادت و چې د مخامخ سړي یعنی قدر به یې کوو نو د هغه کنیت به یې اخیستو لکه څنګه چې زموږ پښتانه
دا ادب نمونه وی خلکو ته. عرب کنیت وی، ابو فلان، ابو علان، ام فلان، دا عرب عادت. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته ونوی جاء عتبہ کیسه دې ختمه نه دې د قریشو مشر دی، دا سردار دی. ابو الولید استاسو خبره ختمه شوه. ځکه زه دې اکثر دې دعاتو علماو ملګرو ته دا خبره ډېره کوم چې څو پورې زما او ستا په دعوت او په بیان کې د سپینګیري او د کشر او د مشر او د زنانه او د ماشوم فرق موږ نه کړی، هغه وخت پورې زموږ بیان اثر نه کوي. اوس یو سړی تا سره بحث کوي سپینګیری نه مني مسله، تو ته د قرآن او حدیث دلیل بیانوه که ته زما اخوا شاید تاسو نه منئ، ته بېادبه یې. دا سپینګیری دی، دا مشر دی، دی په طریقه پوه که، دی په خبره په ښایسته اندازې پوه که، که پوه شو ډېره ښه، که پوه نه شو تا حجت قایم کو. که نور څه نه شي که نه، که نور څه نه شي همدقه سپینګیری به په یو ځي کې ویي که مسله وله نه منم که نه منم، خو ښه د سړي زوی او نر زوی، د نر زوی او د سړي زوی او ادب پکې و، احترام پکې و. د هر چا مخ ته به وردانګي نه، د علیم مخ ته وردانګه، د مشر مخ ته وردانګه. بیا مشر صرف هغه سپینګیری نه، لکه اوس یو سړی د علاقې کې ول الله عزت ورکړی، حکومتي مشر دی یا جیدادي ډېر دی مشر دی یا هر څه چې دی، د ده سره چې خبره کوم د هغه به یو انداز بیا خپل ته جوړی. ای ته را سره کښېنه او داسې خبره کوي لکه څنګه چې د عامو سره کوي، نو دا نور څه وایي؟ دا چې نه د تقوا نه او نه د دین نه خبر دي. موږ دا نشو کولی، موږ دنیا پرستو ته ادب مدب نه کوو، ځان به داسې تقوادار کړي. دا دلته چې ناست دی دا مخامخ پیغمبر ته دا ګوره مسلمان هم نه دی، ګورې دا څه دی؟ مشرک دی، او ته د مسلمان سره لګیا یې. خبره به په ادب او په احترام کې ستا کار د خبرې بیان دی. ما اوس د ماسخوتن منځ کې ایتونه ووي، دا هم دې دپاره ووي، دې موضوع سره برابر وه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. ای پیغمبره رابله د خپل رب دې لارې ته خلک په حکمت سره په ښایسته انداز سره. وجادلهم مناظرې ته که پکې ضرورت راغی مناظره مو که، خو بالتي هي احسن، هغه هم په ښایسته طریقې سره کې. نو ادب او ادب